قیامت په ورځ چې چا د چا تابعداري کړې ده په هغه پسې به قیامت په ورځ رواني. هر انسان چې د چا تابعداري کړې ده، نن دنیا کې ته سوچ کوه ته په چا پسې رواني؟ ته په قرآن او حدیث پسې رواني، الله او رسول پسې که نه د خلکو په رایې پسې رواني، او چا چې څه ویل بس هغې پسې رواني. دغه رنګه یو سیاسي پارټي دی دغه کړې ده او د سیاسي لیډر په سر باندې ورور هم نه پیژني او پلار هم نه پیژني او دغه رنګه رشته دار هم نه پیژني او ملګری هم نه پیژني او بیزتینې دي او کنځلې دي او فیسبوک دې هم د کنځلو نه ډک کړی، همداسې هم باسونه کې پار بیا ټک کې چې کښېني او یو ته خوله ورچوي او بل ته خوله ورچوي. او همدغه لیډر دپاره چې ته دا جنګونه کوې او بعضې پکې مرګونه او قتلونه وکړي، دغه لیډران چې په پارلیمنټ کې کښېني په دې دغه کې چې کوم دی کیفیټیریا کې یو بل باندې چاینه او پراټې خوري، صرف د سټیج د پاسه یو بل پسې خلاف لګیایي. نو د دې دپاره جنګونه مه کوه، د لیډر دپاره چې کوم دی ولا برا مه کوه، د پارټۍ دپاره ولا او برا مه کوه، د تنظیم دپاره ولا او برا مه کوه، د خپل تنظیم د مشر او د امیر دپاره ولا او برا مه کوه. یاد ساته دا هغه مختلف بوتان دي چې موږ جوړ کړي. موږ او دوستي او دشمني د الله دپاره نه کوو. د مؤمن طریقه به دای چې د ولا او برا دوستي دشمني دا به د الله دپاره، زموږ د پارټو دپاره، زموږ د تنظیمونو دپاره. یار که دا سړی زما تنظیم کې دی به زما ورور هم دی ملګری هم دی منډه پر ولاړ چې نه دی سره دی وایي پیژنم نه، ښه مؤمن دی خو بس ګوره مؤمن دی زما سره نه لګېږي. دغه رنګه د پارټۍ دپاره د بل شخص دپاره دا نه ده پکار.